سلامونه ملګرو جوړ تکړه په دې هیله چې روغ وئ او د کورنیو سره روغتیا ولرئ. څه د پاسه یوه میاشت مخکې مې یو ریپورټ جوړ کړی و د ژوند لار په نوم د دغه کتاب په اړه چې اسلامي معلومات پکې وو او یوه لوی ازموینه وه په لندن کې د لندن د هرو په سیمه کې. بیا د همدغې ازموینې د پایلو د اعلانولو ورځ ده، نو یو ځل بیا راغلم چې وګورم چې څوک کامیاب شوي دي، چا څنګه نمرې اخیستې دي او کومې جایزې ورکول کېږي. دا ځل همغه هرو دی، خو هر اون د هیل ورته وایي، یعنی هرو د غونډۍ په سر. او دلته د افغانانو یو رستوران دی چې وینې ده د هرو په سیمه کې مخکې هم درته ویلو چې د افغانانو کاروبارونه ډیر دي. نو وبګورو چې د امتحان یا د دغې ازموینې پایلې څه دي. راسره شه. د حیات خیریه ټولنې چې دا سیالي ترتیب کړې و مشر ظفر حسن بشر په سیالۍ کې د برخوالو مننه وکړه. په سیالۍ کې د بیلابیلو عمرونو ښځینه او نارینه ګډون کړی و. ښاغلي بشر د ګډونوالو مننه وکړه. نو په اخر کې الحمدلله مون سبحان الله د خویندو په بخش کې مشرم تقریبا اویا کلن خور که دوش پیته کلن خور شرکت کړی وو او وړکۍ خور اته کلنې او همدغسې اویا کلن بابا یا د مونږ پلار مونږ هم ورنږدې یو. د دغې سیالۍ په جوړولو کې د میرمنو رول هم وستایل شو او یوې تنظیمونکې نومونه هم یاد کړل. دا چې څو میرمنې وې او څو نارینه وو په دې برخه کې د میرمنو شمیر هم پام وړ و او د نارینه‌و نه کمې نه وې. ناگفته نمونه که بر علاوه از اینکه برادرای ما داوطلبان از بخش برادرها زیاد زحمت کشیدن، زحمات بخش مسئولین خواهرای ما که در پیشبرد و تفتیش و در تفتیش خود امتحانات حصه گرفتن نیز قابل قدر می باشد. په سیالۍ کې هغې ځوانې هم ګډون کړی و چې لینده نومیږي او اوس یې اسلام دین منلی دی او مریم یې پر ځان نوم ایښی دی. هغې د دغې سیالۍ نه 10 ورځې مخکې تیاری نیولی و او یوازې 10 ورځې یې لرلې چې دغې سیالۍ ته تیاری ونیسي، ځکه چې هغه په رخصتۍ وه. خو له دې ټولو سره سره بیا هم ښې نمرې ګټلې دي. لیندا چې اوس مسلمانه شوې ده وایي چې د مسلمانو ملګرو د ښه چلند او اغیز له امله هغې د اسلام دین منلی دی. I felt like I was living a life without a meaning, and when I went to secondary school لیدیا ماریا جایتلیکی د 2023 کال د جولای په 9 مسلمانه شوه. دا په انګلند کې پیدا شوی او طبیعت هم انګریز دی. د هغې اوسنی نوم مریم دی. مریم وایي چې مور او پلار یې ځکه مخالفت نه کوي چې پوهیږي لور یې په سمه لار روانه ده او سم کارونه کوي. Serving our community through such meaningful initiatives. In this part of program as my brothers د پروګرام په دې برخه کې د پروګرام ترتیبونکي د هغو کسانو د هغو نارینه‌و او ښځینه‌و نومونه اعلانوي چې دوی بیلابیلې جایزې ګټلې دي. وروسته داسې جایزې هم شته چې د عمرې لپاره په پام کې دي. اولنه ګټلې زموږ د دې مسابقې عبدالکبیر نیازی. الله اکبر. عبدالکبیر نیازی. الله اکبر. سټیشن ته راشه. او دوهم ګټلې زموږ د عمرې تکبیر. زموږ دوهم ګټلې د عمرې مدثر صدیقی. الله اکبر. دې دواړو 9 نوي نمرې وړې دي. ماشاءالله. او درېیم زموږ احمد ادریس یوسفزی. تکبیر. الله اکبر. سارا حبیبی و زینب شیخ. تکبیر.
د دې سیالۍ لپاره 856 کسانو نومونه ثبت کړي وو چې 400 تنو پکې عملاً ګډون وکړ. د سیالۍ ګټونکو بېلابېلې جایزې ترلاسه کړې. البته د دې سیالۍ لپاره بېلابېلې جایزې په پام کې وي چې 100 تنو ته د عمرې جایزې ورکړې شوې چې 11 پکې نارینه وو او 9 پکې ښځینه وې. د عمرو لپاره نمرې له 95 تر 99 پورې وي، یعنی چا چې 95 نمرې یا 99 دغه برخه کې اخیستې وي هغو ته د عمرې د تګ جایزې ورکړې شوې. نورې جایزې بیا لپټاپ و چې 3 هلکانو او 7 نجونو چې نمرې 94 وي ترلاسه کړل. نوم مې چې دی محمد حمزه حامد دی، یو د اشتراک کننده د وی آف لایف کمپټیشن یم. نو دا کتاب هم جومات ته جمعې لمونځ ته تلم، نو د کتاب هم ولیده، نو راوامغسته. زه چې یم خپله انجینري وظیفه لرم، نو ټرین کې به چې تللم راتللم، نو دا کتاب به مې هغه 1 ساعت 2 ساعته لاره د تګ او راتګ، نو دا کتاب هم لوسته په هماغه تګ او راتګ کې. نو یو میاشت هم دا کتاب وویلې، نو بیا چې امتحان ته ښه آماده شولو راغلو، امتحان هم ورکوو ماشاءالله. بس د خیریه د حیات فاونډیشن نه ډېره مننه کوو. نو عمره هم پکې وګټله او زما یو ورور هم پکې اشتراک کړی، یو خور و هغې هم پکې، هغې د ځینې جوایز وګټل. رڼا صاحب په خیر راغلی، ستړی مه شئ. ماشاءالله همدا اوس هم تاسو سخت مسؤلیت لرئ. ستاسو د دې اخلاص نه د صداقت نه ډېره مننه، یوه نړۍ مننه ستانه کوو چې تشریف هم راوړ. په تېر ځلي کې بیا هم ځان هم دلته رسولی، نو د دې نه معلومیږي چې تاسو د وطن سره د وطنوالو سره او د دغسې برنامو سره مینه ده، او الله تعالی مو تل کامیاب او موفق لره چې تاسو دومره اخلاص خپل د وطنوالو او دغسې برنامو سره لرئ. نو زه ستاسو نه غواړم که څه ویل غواړئ نو مهرباني وکړئ. خلاص ډېره مننه. مسافري د هر څه نه سخت پړاو دی د انسانانو په ژوند کې، او کله چې ته مسافر شې بیا د وطن په ارزښت پوهېږې، ځکه د وطن نه لرې وې. او اسلام دلته د ډېرو ځوانانو لپاره د هویت یوه لټه ده، غواړي چې دا هویت پیدا کړي. او دلته چې زه ډول زمونږ خویندې، زمونږ وروڼه، زمونږ بچیان چې راغلي دي، همدا دلیل دی چې دوی غواړي چې افغانستان، اسلام او د افغانستان عادتونه رواجونه وساتي. او د دې ابتکار یو هدف چې ما ولید دا دی چې زمونږ ځوانان د بېلابېلو خرابو لارو نه راوګرځوي. تاسو ته معلومات شته چې زمونږ بچیان دلته چې داسې بچیان موږ لرو چې له بده مرغه اکثره ځوانان یوازې راځي دې وطن ته، مور او پلار یې په وطن کې دي او دوی دلته دي. او دلته بیا که احتیاط ورسره ونه شي، که دوی ځان سره فکر ونه کړي په غلطو لارو باندې نشهیي ټولو ته مخه کوي، غلاو ته مخه کوي، او د دې سره د افغانستان نوم بدیږي. نو د دې لپاره ښه خبره دا ده چې د هغو ناسالمو مصروفیتونو پر ځای دغسې سالم مصروفیت ده چې هم د اسلام د اصولو نه، د اسلام د مقدس دین د معلوماتو نه استفاده وکړي. او دغه کتاب چې ولولي طبیعي ده چې دوی ته ډېر ښه معلومات پیدا کېږي. او بل دا چې دغه بنسټ یو ابتکار، یو نوښت دا هم کړی دی چې دوی یو ډول تشویق کېږي، هڅول کېږي دې ته. او نن ماتل د همدې یوه څرګنده نمونه ده. تشکر. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره د سیالیو د پایلو اعلان دې غونډې ته د خویندو او ورونو په ګډون شاوخوا 200 کسان راغلي وو. غونډه په دعا پای ته ورسېده. کسانی که از مقدسات اسلام دفاع میکنند الله جل جلاله اونها را کامیاب بگرداند.